ولا تیز आवाज وکړه مقصد صاحب. ما ډوډۍ مې راغله. دلته ما د پښتو کتابونه دوه خرڅ کړي دي په پرون او نن کې. سلامونه ملګرو، سیدو میډیکل کالج دی او هغه قاري صاحب چې تاسو ته ښکاري نو دا اوس مقصد دی چې د سوات پوهنتون سټوډنټ دی او ورسره زمونږ د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات کشر سکتر دی. دوی د کتابونو سټال لګولی دی نو راځو یو څو سوالونه ترې کوو. مقصد صاحب اول خو سلامونه در واخله. په تیز اواز کوه، ستا د جذبه خو داسې مړه ده. ښه څنګه یې مقصد صاحب؟ حالات واقعیت ښه دي؟ شکر دی، ته ښه یې؟ برابر شکر دی شکر. مقصد صاحب دا څه قصه ده چې په دې باندې مو خبر کا؟ دا خو په سیدو میډیکل کالج کې بک فیر و. ولا تیز اواز وکړه مقصد صاحب. ما ډوډۍ مې راغله. سیدو میډیکل کالج کې بک فیر و، د کتابونو میله وه. نو په هغې کې مختلف سټالز و، د انګلیش د کتابونو هم او د میډیکل د کتابونو هم. نو موږ پکې د پښتو د کتابونو سټال لګولی دی. زموږ په سټال کې چې دا ټول چې دي دا د پښتو کتابونه دي. ها مقصد صاحب اول خو د یو روټۍ باره کې خو راته دغه شعر راویل چې ما خوړلې د پښتو له سره نه ده، ځکه خورم همیشه د پښتو. دا تقریبا څو بجې دي؟ دا بجې دي 2 بجې دي 10 منټ او 2 راغلی یم په 8:30 بجې. 8:30 بجې راغلی. په کومه جذبه دی د پښتو دا کتابونه راوړي دي؟ یاره بس زما خو یوازینی مقصد دا و چې یاره د پښتو کتاب چې دی دا د عام شي. ما پکې ګفټونه هم ورکړي د کتابونو فری. لکه اوس یو دلته لکي مروت یو ملګری و، داسې شاعرانه مزاج والا و. هغه زما نه د تسنیم صاحب کلیات واغستو، زما سره یې خبرې هم داسې کولې چې لکه زما زړه ته پرېوت. بیا ورته ما د پښتو یو کتاب چې دی هغه هسې ډالۍ کو. دا کتابونه تا د خپل کور نه راوړي که نه؟ دا څنګه دا دومره کتابونه تا څنګه را پیدا کړل؟ زیاتره خو زما د کور کتابونه دي او لږ ډېر کتابونه چې دي هغه مې پسې راغستي دي. دلته یو ملګری راغی، هغه درته دا خبره وکړله چې ته چې آینده دپاره سټال لګې نو د انګلیش کتابونه راوړه، هغه بیا ډېر خرڅېږي. هغې کې مارجن هم ډېري. نو د هغې په باره کې ستا څه خیال دی؟ نو زه که د دې سټال خبره وکړم که نه، نو دلته ما د پښتو کتابونه دوه خرڅ کړي دي په پرون او نن کې. لکه په دې غونډه د کتابونو میله کې دا څومره سټالونه چې لګېدلي دي، په دې کې د اردو او د انګلیش کتابونه خرڅ شوي دي او 3 پکې د پښتو کتابونه. په دې غونډه میله کې د پښتو کتابونو 3 کتابونه پکې مونږ خرڅ کړي دي پرون او نن کې. او یو خبره بله چې دلته د سټال چې دی 2000 روپۍ لی. نو زمونږ د نور ملګرو نه خو واغستې، چا نه 1500 واغستې، چا نه 2000. خو ما ملګري سره ما خبره وکړه دلته مې کېنو که نه، ما یاره د پښتو کتابونه دي او لکه ما زه دکاندار خو نه یم، ما زه په خپله سټوډنټ یم د اکنامکس. نو هغه رانه پکې یو کتاب هم پرون یو کس وړی وی چې دا به په دې انتظامي پسې ولیکې. نو وی چې دغه په 400 روپۍ هغه کتاب و. نو بیا مې ونه 1000 روپۍ مې وله ورکړې او یو هغه کتاب وی دا د کتاب پیسې به په دې کې شي. دلته راته د بدل زبان افغاني صاحب زه چې خپل وس کم حساب ما وکړو که نه، د پردي کتابونه چې ما کم راوړي دي نو د هغه پیسې چې زه ورکم داسې په 350 ما دا 3 کارټنه په رکشه کې راوړي وو د نوي کلي نه. اوس به دا زه بیا وړم نو 700 دغه شوې. او ما چې خپل هغه د کتابونو کې مې پیسې دي نو په هغې کې 180 روپۍ ما ته اوس هم کمیږي چې زه به کتابونو واله ورکړم. او حقیقتي خبره دا ده چې ته یو سټوډنټ یې او سټوډنټ یم او زما سره په جیب کې پرون چې زه راوتمه 1400 روپۍ وې. اوس چې مې حساب وکړو نو 480 دي که 100 روپۍ زما سره دي. حالان کې ما په دې 2 ورځو کې څه خوړلي نه دي. چې هم پرون دغه سټال والا ملګري راوړی دا سره موس کو. ما نو خو هغه اولنۍ مې سره یېرېږي، خو سایل صاحب وویل خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړم. خو بیا په زلصبان افغاني صاحب هم وي چې د تیارو خلاف په جنګ کې زما بس دغه وس رسي. زه د یو لیدکي خاوند ما خپل یو لیدکی بل کړی. خدای دې وکړي چې ستا دغه کړاو ستا دغه زیار چې دی نو دا په کار راشي، څه ناڅه رنګ راوړي. ته پښتون ولس ته څه پیغام لرې؟ بس پښتون ولس ته خو به زه دغه پیغام لرم چې یاره د پښتو کتاب چې کوم دی، اول خو زه یم چې دا شاعران دي چاپکۍ نه چې دوی ته پته ده چې یاره دا کتاب وځي نه. بیا هم که چاپکۍ نه زه یم چې دا پرې ورکړي، ځکه چې دا 2 ورځې زما ایکسپیرینس وشو که نه. بل ځای مونږ چې په سوات پوهنتون کې سټال لګولی، هلته هم د پښتو د کتاب دا حال و، نن هم دا حال دی.
نو زه یم چې اول خو کتاب ته ماحول جوړول غواړي د پښتو کتاب ته دغه مشران چې کوم دي پکار ده چې د پښتو کتاب ته ماحول جوړ کړي الو د کتابونه چاپ کړي او که بیا هم چاپ کړي نو پکار ده چې اسی ورکړي. ډېره ښه ده مقصد صاحب په آخره کې را سره خپل یو څو شعرونه شریک بیا به اجازت واخلو. شعرونه ارشاد. ازمیختونه مې د ژوند په اوږو بار دي. تیز اواز. ازمیختونه مې د ژوند په اوږو بار دي. څو الفاظ د حوصلې راته پکار دي. او چې ځان په پښتو خور ناقرار دي. چې ځان په پښتو خور ناقرار دي. چې پښتو خوري هغه څومره په قرار دي. او څو خبرې اترجنې په مسکا کړه ارزوګانې مې راوړې مینت بار دي. او چې خبره چا د حق دلته کې کړي چې خبره چا د حق دلته کې کړي خو سامانن په هغوی خاورې هم بار. د اسامه مقصد دغه شعرونو سره مال راکې اجازت په لوی الله مسپارم. په دې ویډیو کې چې دی نو یو ډیر جوور پیغام پروت دی خو که تاسو ورته سوچ وکئ مال راکې اجازت په لوی الله مسپارم. د الله په امان.